د حمل په دوران کې طلاق واقع کیږي که نه، او کله ناکله زه او زما کور والا مونږ خپل منځ کې د خلکو د طلاقونو بحث کوو چې پلانکي له طلاق ورکو، نو په دې بحث سره خو زمونږ نکاح کې څه فرق نه راځي. د لومبۍ خبره چېرې دوران حمل پریګننسي کې طلاق واقع کیږي که نه، بالکل واقع کیږي. دویمه خبره چې کله ناکله مونږ د خلکو د طلاقونو بحث کوو، نو دې سره زمونږ په نکاح کې فرق نه راځي. خو دا غیبتونه نه وي پکار ښه. پردی خبرې څه لکې پردی خبرې کوي بیا دې غیبت جوړ شي. غیبت داسې ګناه ده چې انسان یې کوي او پته ورته نه لګي چې زه ګناه کوم. ښه دا داسې ګناه ده. نو چېرته د چا باره کې څه وایم در سره، دا خبره ټیک نه ده. دی وایي چې زما د کپړې دکان دی، زه ټیلري کومه. ښه دا یو سړی ټیلري کوي، د هغه سره وایي زما جګړه وشوه په دې خبره باندې چې هغه وایي ستا دغه جوړه ده، او ما ورته وایي چې نه زما کپړه تا بدله کړې ده. دین اسلام د دې باره کې څه وایي چې څوک ذمه دار دی. ګوره چې کله د ټیلر او د کپړې والا چې کوم مالک دی د هغه بحث راشي چې هغه ورته وایي تا کپړه بدله کړې یا دا کپړه داسې یا داسې، نو خبره به د کپړې د مالک منلی کېږي، د ټیلر به نه منلی کېږي. ښه صحیح ده. یو زنانه وایي چې مونږ سره په کور کې زمونږ ورور خاون او مور او پلار اوسیږي، نو د هغې مخې ته سرتور سر اوسېدل څنګه دي؟ سرتور سر د داسې قسمه محارم چې د هغې مخې ته جایز دي، بالکل سرتور سر څه نقصان پکې نشته. البته دا عادت نه دي جوړول پکار. ښه بیا د زنانه عادت خرابېږي دې سره، پوهېږئ. مونږ ته وایي د پرافټ صحت وښایه. پرافټ یعنی ګټه. مونږ په یو څیز کې څومره ګټه کولی شو. ګوره شریعت معاملات داسې ذکر کوي که نه چې اغستونکې خرڅوونکې په کم څیز رضا شو په کم ریټ باندې، بس د ده اختیار دی چې څونه یې پکې وګټلې. البته دی به د ظلم نه خپل ځان ساتي. یو سړی مجبوره دی او دی د ده د مجبورۍ نه غلطه فایده علي، دا خبره ناروا ده او دې ته ظلم وایي. نور د ګټې په شریعت کې هېڅ حد هغه مقرر نه دی. بعضې فقهای کرامو ذکر کړي دي، زموږ والد محترم رحمت الله علیه هم دا خبره فرمایله چې درېیمه حصه ګټه کول پکار دي. څومره؟ درېیمه حصه ګټه. دا ښه خبره ده. داسې طریقې سره مونږ د کم امام صاحب مقلد یو په عقایدو کې او په مسایلو کې وضاحت راته وکړي، او ولې مونږ د دې تقلید کوو. مونږ په مسایلو کې او په احکاماتو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوو په مسایلو کې، او په عقیده کې مونږ د امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه دا هغه چې کومه عقیده ده مونږ د هغې تابعدار یو. او د هغې وجه دا ده چې مونږ د امام صاحب په مسایلو او په احکاماتو کې ځکه منو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کم کار د قرآن او د حدیث په مسایلو باندې کړی دا یو امام نه کولی شي او نه چېرته کړی دی. او دغه شان په عقیده کې امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه مونږ هغه ځکه فالو کوو چې هغه په عقیده باندې کم پوهه انسانو داسې څوک هم نه و. زمونږ طبیعت دا دی چې کم سړی په کم څیز باندې زیات پوهېږي، مونږ هغه سړی په هغه څیز کې فالو کوو. په احکاماتو په مسایلو امام ابو حنیفه زیات پوهېدو نو د هغه خواله لاړو، او په عقیده باندې امام ابو منصور ماتوریدی صحیح پوهېدو نو مونږ د هغه عقیده الو. نه پوهېږئ په دې باندې هغه دلایل مضبوط دي په دې خبره باندې. مونږ چې کوم ځای کې دلیل مضبوط وي مونږ هغې طرف ته ځو. مونږ دا نه وایو چې دا زمونږ امام صاحب دی دی څه وایي بس هغه ټیک دي، داسې نه ده. دلیل چې کوم ځای کې مضبوط وي مونږ هغې طرف ته ځو. او ته به دا وایې چې یاره ولې یو امام فالو کو، په عقیده کې هم دې مونږ یو فالو کو، په مسایلو کې هم دې یو فالو کو، دا خلک اعتراض کوي. نو ګوره سړي چې کله سپلی وشلېږي بیا چمیار لځي، او سبزي چې پکاري بیا د نوشاد خوا لځي. نوشاد پسې سپلی وړې چېرته چې یاره دا راله جوړه کا برابرې کا. دا یې داسې بس کوم سړی په څه پوهېږي خلک مسلې تپوس هغه نه کوي. د مانځه مسلې خلک د مانځه د مفتي نه تپوس کوي، خو د معاملاتو چې کوم مسلې بیا خلک د معاملاتو د مفتي نه کوي، د هر مفتي نه د هغې تپوس څوک نه کوي. ښه یو اهل حدیث دا اعتراض وکړو چې تاسو چې کومې ساده کپړې اچوئ دا په قرآن او په حدیث کې نشته، تاسو کالر پکار دا ده تاسو له چې تاسو کالر والا کپړې استعمالوئ. ورته ووایه دا کالر والا کپړې راته په قرآن او په حدیث کې وښایه. دا جواب دی. ښه ته چې کوم کالر والا کپړې دی دا راته په قرآن او په حدیث کې وښایه. تاسو ته ما ویلي د کپړې
څوک دا نشي ویلی چې دا لباس حلال دی او دا لباس حرام دی. د لباس یو څو اصول مې ته ذکر کړو، هغه دا چې په لباس کې بې حیایي نه، په لباس کې بې حیایي نه، او د غیر مسلمه خلکو سره زنانه سره مشابهت نه، نو هغه کپړې بالکل روا دي. چا پلار ناروا نشي ویلی یو څیز ته. په خوراک کې څوک حرام نشي ویلی څو پورې شریعت نه ویلی، په کپړو کې په لباس کې څوک حرام نشي ویلی څو پورې شریعت نه ویلی. نو که څوک کالر والا چې که بغیر کالر چې هیڅ قباحت پکې نشته. پوهېږئ په دې مسلو باندې؟ الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې خلکو ته ووایه چې دا خلک په کم طفیل باندې لباس حراموي او په کم طفیل باندې رزق حراموي. چې الله یو څیز ته حرام نه ویلی نو دا د بني اسرائیلو کار نه دی په کار چې ځان نه ورته حرام وایي دا لباس داسې دی او دا لباس داسې دی. لباس کې د انسان اختیاري اصول ول دقه دي چې کوم مې ته بیان کړي. بې حیایي پکې نه، د سړي زنانه سره زنانه د سړي سره مشابهت نه، د غیر مسلمه خلکو سره مشابهت نه، بالکل روا دی. هر لباس کا کالر والی او تنګ نستون والی غټو نستون والی ستا خوښه ده. د یزید باره کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د نور احناف څه رایه ده؟ د علماء حق دا رایه ده د اهل سنت والجماعت چې د یزید باره کې هغې توقف اختیاري، خاموشي اختیاري، د هغه باره کې هغې څه نه وایي. کله چې مونږ قبر جوړو او قبر کنو نو اکثر مونږ د شوز او د چپلو سره ورکوز شو. نن په قبرستان کې یو سړي ډېر غټ انتشار خور کو قبر ته د پیزارو سره ورتلل دا خو سخته ګناه ده. دا سخت بې وقوفه و چې داسې خبره یې کړې. قبر کې پیزار ما اچوه چېرته لړم دې وچیچي. شریعت ته د دې خبرې ترغیب ورکوي چاله چې لړم دې وچیچي، مار دې وچیچي، چېرته ځان له خپه وویې په څه څیز باندې. نه پیزار به اچې ورکوزېږي به. قبر ته احترام اله میلو شي کله چې دې کې انسان کیدي. محترم انسان دی، قبر نه دی. قبر ځکه محترم دی چې انسان پکې دی، چې دا انسان پکې نه بیا د دې قبر هېڅ احترام نشته. نه پوهېږي په دې خبرو باندې. بیا خاوره ده نو چې ورځې پیزار اچوخه بغیر پیزار ورتلل د دې نه ثواب شته نه دا په شریعت کې چېرته شته. د ولیمې دعوت زنانه تلی شي که نه؟ او تلی شي خو چېرته میوزیک او خرافات او بې پردګي پکې نه. بالکل تلی شي څنګه چې ته تلی شي هغې هم تلی شي. اورېدلي هم دي چې د معراج په شپه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم تلی و. دا د بعضو شیعګانو عقیده ده، زموږ عقیده نه ده. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی انما بشکا جزاء الذین بدل د هغې کسانو یحاربون چې دی مخالفت کوي الله د الله، یحاربون جګړه وړاندې کوي الله ته ورسوله هغه پیغمبر ته، ویسعون او کوشش کوي فی الارض پزما کې فسادا نه فساد. ان دا خبره یقتلو چې دی قتل کړی شي او یصلبو یا په سولی دی کړی شي او یصلبو یا دی پانسی کړی شي او تقطع یا دی کټ کړی شي ایدیهم دی لاسونه او ارجلهم او دی خپې من خلاف الټا پلټا او ينفو یا دی اوشړلی شي من الارض ازمکنا ذالک دا لهم د دې لپاره خزي بیزتی ده سپکواله دی په دنیا کې، ولهم د دې لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی. مخکې آیت مبارکه کې د دې خبرې تذکره وشوه چې الله جل شانه فرمایل چې کم انسان بل انسان قتل کی دا سیده لکه ټول انسانان چې قتل کی. الله جل شانه فرمایلیو بغیر نفس او فساد فی الارض. شرط ولدا ده چې دا کم سړی تاسو قتل کو چې د بل انسان نه وجله یې پزماکه کې فساد نه خور کړي
داسې انسان وجل داسې لکه ټول انسانیت وجل. دا خبره مخکې تېره شو. اوس الله جل شانه د هغې فساد تذکره کوي چې د کم فساد د وجې نه بیا تاسو ته اختیار دی چې دغه سړی به وجنئ. انسان ډېر محترم دی، وجل ناروا او حرام دي. کمې داسې وجې دي د فساد چې الله جل شانه فرمایي چې د هغې په بنیاد باندې به تاسو یو سړی وجنئ. الله جل شانه فرمایي انما جزاء الذین، بېشکه بدله د هغې کسانو یحاربون الله چې دی جګړه وړاندې کوي الله ته و رسوله او د الله پیغمبر ته، ویسعون او دی کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې د فسادا د فساد، ان د دې خبر یقتلو جزا د دې دا چې دی قتل کړی شي او یصلبو یا پانسی کړی شي او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا د خپې او لاس ته الټه پلټه پرې کوي، او ينفوا من الارض یا د ځمکې نه وشړي. لومبه خبره هغه دا چې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. دا خبر خو ذهن کې راځي چې انسانان د پیغمبر سره جګړه کولی شي، خو د الله جل شانه سره جګړه کول د دې څه مطلب دی؟ پیغمبر خو چونکې یو انسان دی، نو انسانان هغې سره جګړه کولی شي، خو الله جل شانه سره څوک جګړه نشي کولی. او دلته الله فرمایي چې انما جزاء الذین، بېشکه بدله د هغې کسانو یحاربون الله چې الله ته جګړه وړاندې کوي و رسوله او د هغه پیغمبر. د دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی کم خلک چې د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو مخالفت کوي، الله او پیغمبر ورته یو شانتي حکم کړی دی، هغه حکم د خپو د لاندې کی، یا دا مطلب دی؟ یہی مطلب دا دی چې د پیغمبر سره جګړه کول دا داسې دي لکه د الله جل شانه سره جګړه کول، یعنی چیلنج ورکول الله جل شانه. لکه څنګه چې بل ځای کې الله جل شانه فرمایي چې که تاسو د سود نه قلار نشوي د سود نه، نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د پیغمبر جګړې ته ځان تیار کړي. الله چا پسې راکوزیږي نه چې جګړه ورسره وکړي. دا الله جل شانه فرمایي چې فساد په ځمکه خورول او د الله جل شانه د پیغمبر احکامات تخپو لاندې کول، دا داسې دي لکه الله جل شانه ته د جګړې چیلنج ورکول. ځکه پیغمبر ته چیلنج ورکول داسې لکه الله جل شانه ته ورکول. څنګه چې د پیغمبر اطاعت ته الله جل شانه اطاعت ته، څنګه چې د پیغمبر اطاعت د الله جل د پیغمبر تابعداري د الله محبت ته، د پشان د پیغمبر نافرمانی د الله جل شانه نافرمانی ده. نه دا څه نه ده دا نه. الله جل شانه فرمای انما جزاء الذين، بشک بدله د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې دی مخالفت کوي د الله او د الله د پیغمبر. او دویمه خبره ويسعون فی الارض فسادا، پزمکه کې فسادونه خوري، فساد خوري. نو د دې جزا صدا هغه اندا د یقتلوا چې دی قتل کړي شي، او یصلبوا یا په سولې کړي شي، پانسی دی کړي شي، او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، یا الټه پلټه خپې لاس ته پرې کوي، خی لاس ګس خپه، خی لاس چپ خپه، او چپ لاس خی خپه، ګس لاس خی خپه. دوړو جبو کې مې ته وی چې کم بګزان لراټینګ کو زه کو د چپ وې سو کو د ګس وې. نو یا تخپې لاس الټه پلټه پرې کوي، او ينفوا من الارض، د ځمکې نه وشړي. بادشاہ چې کله حکم کوي او قاضي کله حکم کوي، بیا به یو سړی قتلولی شي، بیا به یو سړی دغه نه خپې لاس پرې کولی شي، بیا به یو سړی د ځمکې نه شړلی شي، او بیا به یو سړی په سولې کولی شي. داسې نه شي څو پورې بادشاه اجازت نه ورکړی، حاکم وقت، بادشاهي وقت یا قاضي او عدالت. دا یو چل شی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچې بکم د صدقې او خان راتله کنه، صدقې د زکاتونو،
هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه بار یو ځای و په هغې وله څوکیداران هغه مقرر کړي وو هغوی به د هغې خیال ساتو صحابه کرامو هغوی به د صدقې د اوښانو او د نورو څاروو به ډېر زیات خیال ساتو اورینیین هغه څه خلک وو هغه راله مدینې منورې ته وایي موږ دین اسلام قبلو اورینیین یو قبیلې طرف ته نسبت دی اورینیین راله او څه وی چې موږ ایمان راوړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې او د مدینې منورې آب و هوا پې ښه رانله او خېټې وپړسېدې او رنګونه یې تک زیړ شو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله اوس دې سره څه وکړو علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې د مدینې نه بار چې کم اوښان د صدقې دي لاړ شئ اشربوا من البانها و ابوالها لاړ شئ د هغې بول ومسکئ او د هغې پی ومسکئ نه هغې هلته لاړه چې د هغې اوښانو پی مسکل او د اوښانو میتیازې مسکلې یا د اوښانو میتیازې استعمال کړي په جسم یې ومږلې دواړه د فقهای کرامو تشریحات دي یې دا سکلې وې په جسم باندې مږلې هغه ټیک ټاک بیا د هغې نه پس خو دې کې مستي راله چاته چې خوراک صحیح ملاویږي بیا په هغه کې مستي ډېره راځي مستي پکې ډېره زیاته راله صحت برابر شو نو هلته چې کوم صحابه کرام وو هغې قتل کړه ډېر په بې دردۍ سره او هغه اوښان د صدقې ځان سره روان کړه وتښتېده نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل سرتیري ولیږل صحابه کرام یې پسې ولیږل او لاړ شي سړي راټینګ کې سړي ګیر کړه په صحرا کې ګیر یې کړه بیا نبي علیه السلام وفرمیل د خپې لاس وله وتړئ یا د خپې لاس ته پرې کوئ او خوراک او څښاک وله مه ورکوئ او په سخته ګرمۍ کې په صحرا کې پرېږدئ او په دې سترګو کې وله ګرم سیخونه ورکړئ سترګې وله هغه وچوئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا واقعه ما کتلې وه او په دې کې یو کس هغه ما ولیدو چې په ځمکه باندې د ډېرې تندې د لاسه خوله لګولې او چکونه یې په ځمکه باندې لګول نبي علیه السلام وفرمیل دا د دې سزا ده او هغه سزا الله جل شانو دلته په دې انداز کې ذکر کړه چې الله جل شانو فرمایي کم خلک چې د الله او د الله جل شانه د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوي هغې له چیلنج ورکوي ویسعون فی الارض فسادا او په ځمکه کې فساد خوري د هغې سزا دا ده ان یقتلوا چې دې قتل کړی شي او یصلبوا یا دې پانسي کړی شي او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا د دې خپې او د لاس دا وله الټه پلټه پرې کوي او ینفوا من الارض یا د ځمکې نه وشړئ دا سزاګانې به څنګه ترتیب سره ورکړی کېږي بادشاهي وخت خو به دا ورکوي نبي علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې بادشاه او قاضي مو په هغه زمانه کې فیصله کوونکی هم هغه و نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه فیصله وله کړې وه اوس په کم ترتیب سره به د دې زمانې بادشاه هغه فیصله کوي د فسادي خلکو دپاره څنګه فیصله به کوي نو فیصله به هغې داسې کوي چې یاره څومره یو انسان جنایت کړی څومره نقصان یې کړی د هغې مطابق به له سزا ورکوي او مختلف قسمه سزاګانې چې دلته ذکر کړي ځکه دا نوعیت جرمونه هغه جدا جدا دي هغه مختلفې دی یو بل نه د هغې په بنیاد باندې الله جل شانو سزاګانې مختلفې مقرر کړي یو کمه سزا ده د ځمکې نه شړل یا په قید کې بندول یو د هغې نه لږه غټه سزا ده خپې لاس پرې کول یو د هغې نه لږه غټه سزا ده قتل کول یو د هغې نه غټه سزا ده پانسۍ ته خېجول او یو د هغې نه غټه سزا ده چې دا ټول کارونه ورسره په جمع وکړي په یو ځای باندې لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړو هغې قتل هم کړه او غلا هم کړه نبي علیه السلام ته ځکه خپې لاس هم پرې کړو او قتل هم کړه او چونکې د صحابه کرام مسلح کړه او صحابه کرام هغه ډېر په بې دردۍ وجلي نبي علیه السلام هغه شان سزا ورکړه څنګه چې دې جنایت و څنګه چې دې ګناه کړی هغه شان سزا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی له ورکړه او همدغه شانتې کوي چې څوک قتل وکړي په قصد سره هغه سره خلک څه کوي قتلوي که نه دغه طریقې کار دی نو څومره چې جرم غټي دومره بیا سزا هغه هم غټي صحیح ده
الله جل شانو فرمای چې څوک پزما کې فساد خوري او د الله جل شانو د پیغمبر سره د الله پیغمبر ته پتون وای صحیح ده. نو ايو قتل د سزا ده چې قتل کې او یصلب یې پسولې کې او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يخبي لاسته الټه پرې کې او ينفو من الارض د زمکه نو شړې او ينفو من الارض زمکه نو شړې نه الک د زمکه نه چې ته شړې دلته فساد کړي خو بیا بل ځای کې فساد خوري. او ينفو من الارض څه مطلب دی؟ او ينفو من الارض دا مطلب دی چې دا سړی دا د ټول عمر قید وته وروا او د ټول عمر په قید کې وساته ځکه دا به د د لپاره د شیله کې د چا د زمکه نه شړلې دی. یو سړی چې کله د زمکه او د اسمانونو د نعمتونو نه محروم شي د زمکه او د اسمان د لیدو نه محروم شي بس دا د لپاره کافی دی چې زمکه نه شړل دغه کافی دی بس. اګه ته چرته بل ځای ته شړی دغه بیا بل ځای کې فساد خوري او ستا خلاف په نورم سړی تیرش کنه داسې نه ده. اګه ته چې نه د کافرو علاقې ته به ولیږو د کافرو علاقې ته یو مسلمان بادشاه چې کله یو مسلمان هغه د کافرو علاقې ته شړی د دې مطلب دی چې د سړی مرتد دی حالانکه هغه مرتد نه وي. د سړی چې فساد خوري په ځمکه دا مرتدي مرتد خو جدا سیز دی. نو د دارالاسلام نه د اسلام د دین اسلام د ملک نه دارالکفر ته یو انسان شړل دا د دې خبرې تعریض او د دې خبرې دلیلی چیرې دا سړی مرتد شوی دی. هغه مرتد نه دی او ته داسې کارونه پکې چې هغه د مرتد وي دا خبره هم درسته نه ده او زمکې نه شړل هم درست نه دي. څه خبره ده؟ خبره دا ده چې دی به په قید کې واچولی شي دا مطلب دی. نو څومره چې ګناه دونه به دله سزا ورکړل کېږي. ښه ذلک لهم خزي فی الدنیا دا د دنیا سزا ده د دنیا رسوایي او بېعزتي ده. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او آخرت کې بیا ډېر لوی عذاب وي. ښه ډېر بحث دی په دې آیت مبارکه کې او ډېر په ترتیب سره فقهای کرامو په دې کې بحث کړی دی. دا مې ته مختصر شان تذکره دی آیت مبارکه وکړه. موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. صدق الله العظیم. الله جل شانو فرمای و اذ قال و اذ او یاد که هغه وخت قال چې وی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه اذکروا یاد کئ نعمت الله د الله احسان علیکم بتاسو باندې اذ په هغه وخت کې جعل چې جوړ کړه فیکم بتاسو کې انبیاء کرام وجعلکم او مقرر کړه پتاسو کې ملوکن بادشاہان وجعلکم او وی ګرځولې تاسو ملوکن بادشاہان وآتاکم او درکړه تاسو ته ما هغه سلم یؤتی چې نو ورکړي احدن یو کسته من العالمین د خپل زمانه په خلکو کې. دا الله جل شانو دی آیت مبارک کې یو د مطالبین پس د حضرت موسی علیه السلام یو هغه احسان هغه غي ته ور یادول دی بنی اسرائیل ته. مونږ چې څه ته وایو که نه احسان جتانا چا ته خپل ښه ښودل چېره ما تا سره دا کړي د الله جل شانه د طرف نه موسی علیه السلام په جواب باندې بنی اسرائیل ته په دې آیت مبارکه کې هغه خبره الله ذکر کوي چې الله جل شانه موسی علیه السلام ته حکم وکړي دا ورته ووایه. نو الله نبی علیه السلام ته وایي چې هغه وخت یاد که چې موسی علیه السلام داسې ویلي خپل قوم ته چې د الله احسانات یاد کړي. ښه الله جل شانه فرمایي و اذ قال موسی لقومه هر کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وی یا قومي ای زما قومه اذکروا نعمت الله علیکم د الله احسان یاد کړئ په خپل ځان باندې. اذ په هغه وخت کې جعل فیکم انبیاء چې الله پتا اوس کې انبیاء کرام جوړ کړي اوس خلق دا واحد قوم بنی اسرائیل
چې په دې کې الله جل شانه دومره ډیر انبیاء کرام را لېږلي چې داسې په یو قوم کې نه دي را لېږلي. تاسو ته ما څو ورځې مخکې ویلي چې د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 1900 کاله تیر شوي، یا یو روایت کې 1900 کاله هم دي. نو په دغه 1900 یا 1900 کاله کې په بني اسرائیلو کې یعنی د موسی علیه السلام نه پس زر انبیاء کرام تیر شوي. څومره؟ زر انبیاء کرام په دې لږه زمانه کې. دې نه مخکې به څومره ډېرو د یعقوب علیه السلام په نسل کې. نه الله جل شانه فرمایي چې دا د الله جل شانه احسان او بني اسرائیل په تاسو باندې چې تاسو کې انبیاء کرام جوړ کړو. ډیر زیات انبیاء کرام د نور قومونو سره هم داسې وه، خو دومره احسان په بل چانو کوم چې په بني اسرائیل د الله جل شانه په دې جهت سره چې الله جل شانه په دې کې انبیاء کرام پیدا کړو. بیا الله جل شانه فرمای بل احسان وجعلکم ملوکا، الله جل شانه په تاسو کې بادشاہان پیدا کړو. وجعلکم او وی ګرځول تاسو ملوکن بادشاہان. واحد قوم دے بنی اسرائیل، واحد قوم دے بنی اسرائیل چې الله جل شانه په دې کې دو صفتونه ګدلیو چې هغه صفتونه او هغه احسانات چاله نه دي ورکړي. مخکې چرته داسې نه دي شوي. ادوه احسانات دو چې الله جل شانه دی له نبوت هم ورکړو او دی له بادشاہت هم ورکړو. نبوت او بادشاہت د دوانه قصې الله جل شانه په دې کې جمع کړي. ګورنه الله جل شانه حضرت سلیمان علیه السلام لکه بادشاہي ورکړو. ګورنه الله جل شانه حضرت داود علیه السلام لکه بادشاہي ورکړو. د ټول بنی اسرائیلو الله جل شانه فرمایي وجعلکم ملوکا، الله جل شانه تاسو بادشاہان هم جوړ کړی. داسې بادشاہان چې داسې ما مخکې نه و کړي چرته. او بل الله جل شانه فرمایي چې دریم احسان وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، تاسو ته مې هغه څه په کائنات کې درکړي چې دا مې چرته چاته نه ورکړي. دا درې احسانات الله جل شانه دلته تذکره وفرمایله. لومبه خبر الله جل شانه په دې کې انبیاء کرام پیدا کړي. دویم دا الله جل شانه دی له نبوت سره بادشاہت هم ورکړي. او دریم خبر دا الله فرمایي تاسو چې مې څه درکړي هغه مې چرته مخکې چاره نه ورکړي. نو لومبه خبره د هغې تذکره خو شو چې الله جل شانه په دې کې ډېر انبیاء کرام پیدا کړو. خو دویمه خبره چې الله بادشاہان پیدا کړو د هغې یو مطلب مې نه ذکر کو چې څه مطلب دی چې الله جل شانه دې کې ډېر لوی بادشاہان پیدا کړو. او داسې بادشاہان چې د هغې د بادشاہت چا د سره مقابله نه شوه کولی. حضرت داود او حضرت سلیمان علیهم السلام په شان چې پلار او زوی و، نو داسې بادشاہت یې دوی له ورکړو. یا د بادشاہت نه یو بل مراد دی، بل مطلب دی. د بادشاہت مطلب دا دی چې الله جل شانو په دې دونه احسان کړو چې نه دي ته د مال کمی او نه د دولت کمی او نه د رهایش کمی و. نو بس ټیک شو که نه چې روټي کپڑا اور مکان دا برابري نه، انسان ته بیا نور څه ضرورت دی په دنیا کې. دا الله جل شانو په دې باندې احسان کړو. یا یو بله خبره چې الله جل شانو فرمایي وجعلکم ملوکا، او تاسو مې د خپل ځان اختیارمن وګرځولې. د خپل ځان اختیارمن مطلب دا دی چې الله جل شانو دی د مصر د غلامین آزاد کړه، د قبطیانو د غلامین آزاد کړه، د فرعون د غلامین آزاد کړه، یو آزاد زندگی ورته ورکړه. او دا خو یو لوی بادشاہت دی چې انسان ازادي که نه داسې نه ده. دا الله جل شانو فرمایي وجعلکم ملوکا. او بل وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، موسی علیہ السلام فرمایي او الله جل شانو بیا د قصه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې موسی علیہ السلام ته فرمایي وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، چې ای بني اسرائیل تاسو له الله جل شانو هغه څه درکړي چې مخکې چاله نه ورکړي. څه وله ورکړو؟ ډېر لوی لوی احسانات پې. ګوره د دې دپاره سمندر الله وشلو چې داسې چېرته مخکې نه وه شوي، داسې چېرته مخکې نه وه شوي چې سمندر د دې دپاره وشلېدو او 12 لارې په هغې کې ووتې. د
د دې دپاره الله جل شانه د وچې ګټې نه 12 چینې هغه راویستې انفجرت منه 12 عینا. دې دپاره الله داسې وکړه. دې دپاره الله جل شانه داسې وکړه چې وظللنا علیکم الغمام برې پې وریځې سوری کړې وانزلنا علیکم المن والسلوه. الله جل شانه مړزان او قسم قسم رزقونه دې له ورکړل. او الله جل شانه داسې وکړه چې د فرعون نه ځمکه واغسته او دې د هغې میراثخوار وروسته وګرځول. داسې وکړه الله جل شانه. نو الله جل شانه فرمایي وآتاکم، او موسی علیه السلام وفرمیل چې الله تاسو ته درکړي دي چې ما هغه څه لم یؤت احد من العالمین چې مخکې چېرته الله جل شانه دا چاله نه ورکړي. نو الله جل شانه په دې آیت مبارکه کې هغه خپل احسانات ور یادوي بني اسرائیلو ته چې موسی علیه السلام په زمانه کې هم دي ښکرې نیغې نیغې کولې دي بني اسرائیلو چې موسی علیه السلام ته مطالبه وکړه جهاد له لاړ شئ. دی مونږ جهاد له نشو تللی، خو ډېر زناور قوم دی، د هغې سره به څوک جهاد کېدونه غټ غټ دي. هغه چې هغې بوتله او داسې یو سړي و نو دي راغلي وو 12 کسان که نه، او مخکې هغه 12 نقیبا والا قصه مخکې تېره شو چې هغه کسان راغلي وو هغه 12 هغه عمالقه وله هغه عمالقه داسې په لاس کې چوت کړه به یې نستوڼي کې کېنول وایي راځئ چې زه د بادشاه خواله. بادشاه مخې ته یې داسې ورواړول، دا وایي چې تاسو سره جنګ کوو، داسې ورواړول. هغه لسو کسانو خبره ښکاره کړه قوم ته، هغې بزدله شو د هغې د وجې. او هغه 2 کسان حضرت یوشع علیه السلام او کالب ابن یوقنا هغې خبره پټه وساتله. بیا الله جل او هغې بیا قوم د موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته وي چې موږ داسې نشو کولی، ان فیها قوما جبارین، په دې کې ډېر زورور قوم دی. فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جهاد دیو کې مونږ جهادونه نه کوو. ښه موسی علیه السلام ته په دغه وخت کې دا 3 احسانات ور یاد کړه چې الله جل شانه په تاسو احسان دا کړه او په تاسو کې نبوت هم تاسو له نبوت هم درکو، تاسو له بادشاهت هم درکو، او تاسو له هغه څه درکړه چې په کائنات کې چاله نه دي ورکړي. د الله بندګانو د الله دغه احسانات لګ یاد کړي. بس په کوزه